د ملا رسول د لاسه ډېرو ښځو او پیغلو ځانونه مړه کړل. لومړی خو دا چې ملا رسول هیڅ شی هم نه و، یو غل او یو قاتل و. نوموړي ملا رسول د نورو ملګرو په شمول په لومړیو کې غلا او قتل کول. کله چې په دغه کار کې ناکامه شو نو سمدستي یې فکر وکړ چې راځه داسې یو کار شروع کړم چې هم خوندونه وي پکې او هم پیسې وي. ملا رسول چې په لومړیو کې په خپل کور کې د تعویذونو یو مرکز جوړ کړ، نو په لومړیو ورځو په 10 یا 15 ورځو کې به یوه ښځه ورته راتله. په لومړیو ورځو کې به د ښځو او نجونو سره ډېر ښه سلوک کول، یعنې څه به یې هم نه ورته ویل، ځکه په لومړیو کې د غوښتل چې د ښځو او نجونو باور به ساتي. نو کله چې ښه ډېر مشهور شو نو زیاتې ښځې او نجونې به ورته راتلې. اخر هم ملا رسول یوه نجلۍ رضا کوله او ورته ویل به یې چې زه درته تعویض کوم. بالاخره ملا لنډې په زنا کار پیل کړ. نو له اکثره ښځو او پیغلو جنو سره به یې زنا کوله او کار به یې ور خراب کړ. نو وروسته له زنا څخه به جنۍ یا ښځې د رسوایي یا ډار په وجه هېڅ هم نه شوی ویلی. په همدې مردګوي کې ملا لنډې یوه ښځه ملګرې کړې وه او ورته یې ویل چې ته ماته جونې راوله، زه به تا ته پیسې درکوم. نو هغې هم ورسره مردګوي کوله او خپل کار یې ورسره کول. خو بالاخره د ملا لنډې څخه یوه ورځ ممري کارډ ورک شو. نو همدا د ملا لنډې ممري کارډ یو کس پیدا کړ او ورته یې ټلیفون وکړ چې دومره پیسې راوړه نو ممري کارډ به دې بېرته درکړم. ملا لنډې سره چې څومره مال دولت و هغه یې ټول ورکړ، خو بیا هم هغه کس ورته وویل چې نه، زیاتې غواړم، دا پیسې کمې دي. نو بالاخره هغه کس دغه ویډیوګانې یوټیوب ته پورته کړې چې تر ټولې نړۍ ورسېدې. نو وروسته له هغه چې ملا لنډې له کومو ښځو او نجونو سره بدکاري کړې وه هغه هم ټولې وشرمېدې. چا کورونه پرېښود، څوک وتښتېدې او بعضې نجونو یې ځانونه مړه کړل، ولې چې د دوی ویډیوګانې خو ټولې نړۍ ته ورسېدې. الله جل جلاله دې موږ او تاسې او ټول مسلمانان له داسې شرمېدلي کار څخه وساتي. خو د افسوس خبره دغه ده چې ملا لنډی اوس هم ګرځي، هېچا ورته څه ونه ویل، نه حکومت او نه د هغو ښځو کورنیو چې د بدکاري ورسره کړې وه.